ډاکټر مویش چې دنو هغه د پنجاب نه راغلی او خیبر پښتونخوا ته په یو هسپتال کې او یو پښتون ولګید او هغه چې دنو 9 ډزې ویشته یار واقعا سم مکمل بیانوم ټول پښتنو ته زما دا ویډیو ورسوي مرګورو داسې واقعا راغله تاسو ډېر ذات حیران شئ چې پښتونخوا کې همیشه چې دنو واقعي راځي داسې قسمه خلک چې دنو هغه پیدا شي چې هغه داسې قسمه کارونه کوي آیا په دې کې دې ډاکټر ته ګناه او کدي پښتون ته ګناه تاسو په کمنټ کې ضرور لیکئ ملګرو چې تاسو تخکاری دا ډاکټر مویش ته د چې دنو د پنجاب نه راغلو د پنجاب نه راغلو خیبر پښتونخوا کې او خیبر پښتونخوا کې هسپتال ته چې کله دا خیبر پښتونخوا کې هسپتال ته رااله هغه هسپتال کې چې دنو ډاکټر او د چې دنو خلکو علاج کولو په دې کې چې یو نوجوان ناشي او هغه چې دنو یو خزر راولي چې کله یو خزر راولي نو دا ډاکټر وته وایي کنه چې ته خپل خزر دلته کېنه او ته چې دنو بهر دغه کېنه د نارینه په واټ کې کېنه او دغه یو جاهل غونتی کسي چې دا چې دنو بالکل نه مانی دا و چې زب سره هم دنه زموږ دا ډاکټر وته وایي کنه چې ته ولې دنه راځي دلته خو ډېر شه زنانه ناشتي دي دلته خو پرویز دلته دنه نشي راتللی ته اجازه دلته نشته او دغه چې دنو دا بیا واپس بهر تلل شي او د ډاکټر مویش چې دنه د خزو چې دنو علاج وکړي ډاکټر مویش چې دنه تقریبا د هسپتال نه چې دنو دا کور ته تلله چې کوم ځای کې دا پاتې کېدله نو هلته تلله چې مازیګر ټیم دی او دا چې دنو کله د هسپتال نه بهر ته ووتله او دا چې دنو په رکشه کې کېناسته دا پښتون لګېدلی دی او دغه چې دنو په دنیا نه رخصت کړې ده 9 ډزې ویشتله او د دنیا نه ختمه کړله ډېر د افسوس مقام دی ملګرو دا واقعا راغله کنه تاسو به هم په جړه مجبوره کړئ چې زمونږ خیبر پښتونخوا ته یو قابل ډاکټر راشي هغه زنانه علاج کوي او بیا چې دنه یو پښتون ورزي یو کس ورزي د زنانه واټ ورزي څوک چرته برداشت کولای شي چې ته زنانه واټ ورزي کولیام ورزي او بیا چې دنه تومانچر او باسي په تومانچر باندې یو زنانه ولې هغه په دنیا نه رخصت ہے ډاکټر صاحب دا غلطه کړه او چې دته ویلو چې دلته زنانه دی ته دلته دن مرزه د زنانه واټ دلته سړو واټ نه لاړ چې ته سړو په واټ کې کېنه دغه په وجود راځي او مازیګر ټیم دی او هغه نوجوان لګي او هغه راځي او هغه ډاکټر چې دنو پرخشه کې ولې هغه د دنیا نه رخصت یار ډېر د افسوس مقام دی یار زمونږ پښتونخوا ته چې کله یو ډاکټر راشي یو قابل کس راشي نو زمونږ پښتانه چې دنو همیشه د دنیا نه رخصت یار زمونږ خبر پښتونخوا به څه ترقی وکړي چې همیشه په هغه کې دې واقع راځي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای عجیب عجیب واقع راځي یار ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې مونږ به چرته هم کې انسانیت ناراضي مونږ چې د دې ذلیل یو کنه مونږ د خپل وجه نه ځکه چې مونږ یو ډاکټر راشي مونږ یو ډاکټر راشي مونږ چې د ترقی باندې روان کړو مونږ هغه کس چې نو هغه د دنیا نه رخصت کو چې تاسو ولې مونږ د جهالت نه راوباسي او مونږ د ترقی لار خای مونږ ولې علاج کوي مونږ ولې چې دنه خکوي مونږ لپاره چې دنه ولې تاسو دومره سخت کوي هغه خلک چې دنه مونږ د دنیا نه رخصت او یا ډېر د افسوس مقام دی ډاکټر مویش چې دنه هغه د دنیا نه رخصت کړل نه او د چې دنه هغه اشتلی دا خیبر پښتونخوا کې ځکه چې هغه د پنجاب نه راغلی و او دلته چې دنه خیبر پښتونخوا کې دی پښتنو له علاج کاو او هغه پښتانه لګي او هغه چې دنه د دنیا نه رخصت یا په دې باره کې سوای خو د کمنټ وکړئ چې څومره پښتانه زما دا ویډیو ضرور شیر کړئ د ټولو پښتنو سره چې آیا په دې کې چې دنه اصل قصور رچا ده ځکه چې یو کس لګي او چې زنانه واټ ورزمه بالکل دا څوک نشي برداشت کولای کته د پښتنو په معاشره کې ویني کنه نو څوک چرته هم دا نشي برداشت کولای چې یو کس بلګي ناشنا کس بلګي هغه ورزي و چې د زنانه واټ ورزمه ملګرو ټول دا ویډیو شیر کړئ کنه دې جنې ته چې دنه اوس انصاف هم پکاره چې دې تر انصاف میلاو شي